شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هیواد ادبي بهیر د ټولو ګډونوالو ته لومړی سلامونه وایم او د احسان من صاحب په شمول باندې د ټولو هغه ملګرو ډیره زیاته مننه کوم چې دغه شانتي یو فرهنګي فعالیت او دغه شانتي یو د بندار یو ځای یو دغه یو بهیر ایجاد کړی. دا ډیره لویه خبره ده کنه. موږ او تاسو بالعموم کله کله د زینو شیانو د خپل زینو فعالیتونو ګټو او ښېګڼو ته نه متوجه کیږو کنه، او کاغه ته متوجه شو ممکن لا وحسیګو دغه شانتي کارونو ته. که سړی وګوري عموما دغه بهیرونه سو ګټې لري په افغانستان کې به ډېرې ګټې لري. یو دا دی چې موږ او تاسو عموما سوا د علم ته او تعلیم ته او تحصیل ته ډېر ضرورت لرو، او دغه بهیرونه په یو شکل مستقیم او غیر مستقیم زمونږ خلک هڅوي، زمونږ ځوانان هڅوي چې تعلیم او تحصیل ترلاسه کړي. یعنې دا ډېره وړه خبره نه ده. زه فکر کوم چې دغه نیوکه ډېره صحیح نه ده په ادبي بهیرونو باندې چې ولا دلته خلک چې راشي نو یوازې ادبي کېږي که نه، یا مثلا یوازې شاعر ته جوړېږي. ممکن دلته خلک راشي مثلا دلته زه ډېر ځوانان وینم لا په مکتب کې وي، خو چې دا کله د مکتب نه فارغ شو او کانکور ورکه ممکن انجینری وای، ممکن طب وای، نو زه فکر کوم چې دغه شانتي ادبي بهیرونه د متعلمینو دپاره او هم د محصلینو دپاره په دې ښه دي چې لیک لوست ور زده کوي، فرهنګي دغه فکر ورسره پیدا کوي. بل یو ګټې زه چې ورته متوجه شوی هغه دا ده چې بالعموم موږ او تاسې ذوقونه لرو او دغه ادبي ذوقونه باید خړوب شي که نه، او دا په نور دنیا کې حتی دغه خاري دغه کې تاسو وګورئ دا نیمه مخ په وده هیوادونه چې دي یا د پرمختللي هیوادونه چې دي، دوی همیشه یعنې لږ تر لږه په هفته کې یوه ورځ یا په هفته کې 2 ورځې یو فرهنګي فعالیت لري. مثلا د کیسې د ویلو یو فعالیت لري ماښام کې سره، یا د یکشنبې په ورځ سره راټولیږي په فارغ وخت کې کیسې یو بل ته اوري که نه. همدغه شانتې دغه د شاعرۍ دغه لري غونډې لري یا دغه شانتې نور لري. دغه فعالیتونه چې دي دا یعنې په محدوده معنی راواخلي سړی په هغه محله کې او په هغه کلي کې په هغه شاوخوا سیمه کې ډېره ګټه لري. خلک خبره هنري ذوق خړوبوي او دا د انسان یو ضرورت دی که نه. بله په دغه کې دا ده چې دا یعنې هغه انسان نرمۍ یو ډول خوی او اخلاق پکې پیدا کوي. موږ او ستاسې ځوانان او زلمي او دا ډېر مینې او اخلاص او دې ته ضرورت لري، ستاینې ته ضرورت لري، هڅونې ته ضرورت لري. او دغه شانتې ادبي بهیرونه د دوی دغه شانتې هغه د دوی کم ذوق او کم وړتیا چې تر ایرو لاندې پټه ده د هغې د ځلولو کار کوي. یعنې هغه اور چې د دوی په دغه کې دی په سینه کې دی په د دوی په مغزو کې دی د هغې د تازه کولو یو نقش لوبوي که نه. نو هغه ذوق هغه دغه چې دی هغه شور چې د کې پټ دی هغه شور په دې کې را ژوندی کوي. یعنې دا ډېره مهمه دغه ده. بل دا دی چې هغه خوی د خلکو نرمۍ که نه د ادبي او دغه دا خاصیت لري، ځکه چې د ادبیات د اخلاقو سره ډېر تړلي شیان دي. یعنې یو سړی چې که په اخلاقو ډېر هم پوه شي خو هغه فطرت او ذهن اخلاقو او سم چلن ته نه وي دغه جوړ شوی، نو هغه ممکن با اخلاقه سړی نه اوسي. سره دی چې د اخلاقو په باره کې به ډېر علم او پوهه لري که نه. او که د هیواد په سطحه باندې سړی راواخلي نو دغه ټول بهیرونه چې سره یو ځای شي، یو بهیر د بل بهیر د بل سیمې د بهیر سره د بلې سیمې د بهیر سره د بلې سیمې د بهیر سره، نو د افغانستان په سطحه باندې ځوانان روزي، د افغانستان په سطحه باندې د خلکو د شعور سطحه لوړوي. یعنې تر ټولو مهم شی دا دی چې زموږ او ستاسې د شعور سطحه لوړه شي. دغه د شعور سطحه لوړولو زه فکر کوم چې 3 مرکزونه دي. 4 بیا سړی وایي، یو په خپله کور دی، مور او پلار دی، بیا مثلا مکتب دی، بیا پوهنتون دی، او بیا دغه شانتي دغه ادبي فعالیتونه دي. تاسو وګورئ په افغانستان او پښتونخوا کې زیاتره هغه ځوانان باشعوره دي چې په یو نه یو شکل د ادبیاتو سره او د ادبي فعالیتونو او غونډو سره آشنا پاتې شوي دي که نه. دا اوس مولانا خانزیب وفات شو، خدای دې وبخي، ډېر باشعوره انسان او باشعوره انسان څه کوو چې د ادبیاتو سره ډېر تړلی سره دی، چې دیني عالم و، په دین باندې هم په ډېر ښه شکل باندې پوهېده. نو زه یعنې که سړی د دغو ادبي دغه څه ورته وایي د دغو ادبي غونډو او بهیرونو هغه ګټې راجمع کړي نو یعنې بیخي ډېرې زیاتې ګټې لري. نو په دې خاطر باندې زه تاسو ډېر خوشحاله یم چې نن راغلی یم په دغه ادبي بهیر کې او د هیواد په دغه ادبي بهیر کې ګډون کوم او دغه ټول ملګري ستایم چې دغه شان د ځوانانو د زلمو او د دغه دپاره
یو امکان برابر کړی دی د فرهنګي او دغه ادبي فعالیت. خمنګ او تاسو کله چې وایو ادبي فعالیت نو په دې کې ادبیات هم راځي. زه نو ډېرې خبرې نه کوم، ډېرې خبرې ما ته معلومات نه کېږي. ممکن تاسو پوښتنې لري او تاسو دغه پوښتنې چې دي د تاسو د ضرورتونو او اړتیاو په اساس رامنځته شوي دي. نو زما خبرې به فکر کوم چې ممکن هغه خلاوې ډکې نه کړی شي چې تاسو کومې دغه د سوالونو په شکل باندې مطرح کوئ. نو زه به دغه دې ته به ډېر خوشحاله شم چې تاسو پوښتنې رانه وکړئ. خو یو تمهید او یو اساس یو بنسټ بکیدم کنه. موږ تاسو په ادبي فعالیتونو کې هغه محتوا چې د ادبي فعالیتونو هغه په خپل ادبیات دي او موږ تاسو باید د ادبیاتو سره هغه آشنایی ولرو. کنه زموږ شاعر چې د ادبیات ایجادي مثلا لیکوالم ادبیات ایجادي خو ډیر کله فکر کوم چې بدی فکر نه وی کړي چې دا زما فرهنګي کار د ټولنې د ګټې سره د نفع سره او همدغه شانتي د ټولنې د پرمختګ سره او د ارتقا سره څه ارتباط لري کنه. نو زه فکر کوم چې دا ډیر ژور او دغه ارتباط لري، پیچلې ارتباط لري. زمونږ اساسي ادبي فعالیتونه، زمونږ اساسي کیسه، زمونږ اساسي شعر او دغه شانتي نور دا بې ګټې شیان نه دي، یعنی دا ډیر ګټور شیان دي کنه. ځینې خلک نیوکه کوي چې ولا په افغانستان کې ادبیات ډیر غوړېدلي، یعنی کاش کې دغه شانتي ادبي غونډې چې د موږ تاسو نن لرو، کاش کې دغه د تاریخ محصلینو او د تاریخ استادانو هم دغه شانتي تاریخي غونډې درلودلې. مثلا د ارواپوهنې والا هم لرلې، د فلسفې والا هم لرلې. نو دا دغه چې دی د انډې به په یو طرف کېدلې نه کنه، یعنی د هر طرف کې به خلک روزل کېدلې. په ټوله کې موږ تاسو کو متوجي شونو ادبیات څلور اړخونه لري. څلور اړخونه مطلب په د معاصر وخت یو په د ادبیاتو تعریف دا دی چې یو فکر لري، یعنی د ټولنې د تفکر او د باشعور کولو دغه لري، ویژن لري، په یو اصطلاح یو مرام لري. دویمه خاصیت دا دی چې ادبیات تخیل لري. دریم خاصیت دا دی چې ادبیات عاطفه لري، یعنی خلک عاطفي کوي، خلکو په یو شکل باندې دغه ته جوړي، اخلاق منلو ته، تهذیب ته جوړي. او څلورم خاصیت دا دی چې ادبیات او بیا په تیر شعر چې دی هغه موسیقي لري. دا څلور خاصیتونه دي کنه. دغه څلور خاصیتونو ته کومه تاسو متوجي شو، دا تقریبا په ژبه کې هم پیدا کیږي، په عادي ژبه کې هم شته دي. او دې ته په لومړي ځل باندې په شلمه پیړۍ کې دا فورمالستان او هغه خلک چې فکر یې کاوه چې ادبیات په ژبه کې هستيږي، یعنی ژبه کې رامنځته کیږي او د ژبې نه بهر نه دي، دغه شان دي خلک متوجي شو. همداسې روسته بیا نور خلک هم متوجي شول چې یوازې ادبیات نه دي بلکې فلسفه او مثلا حتی ارواپوهنه، فلسفه او ارواپوهنه هم د ژبې سره ډیر نږدې ارتباط لري. او فلسفه هم په اصل کې په ژبه کې دننه رامنځته کیږي. مشهور فیلسوفان دي لکه ویتګنشټاین غوندې خلک، حتی د ژاک دریدا غوندې خلک دغه شانتي نو. په دې اساس باندې د ژبې ډیر اهمیت دی د یو قوم په هویت کې، یا دغه شانتي د یو قوم په روزنه کې، یا مثلا دغه شانتي نورو کې. موږ تاسو چې بل عموم په عادي شکل باندې د ژبې نه استفاده کوو او غږیږو، نو مخاطب ته یو فکر انتقالو کنه، هغه ته یو پیغام انتقالو، یو مفهوم او یو معنا ور انتقالو. مثلا ورته وایو چې ز پلانیزي ته زم، یا ورته وایو چې ز پلانیزي ته تلل او دغه شان شیان مې ولیدل، یا مثلا خپل یو تجربه ورته وایو، یا امر ورته کو، یا مثلا دغه شان نور کنه. دغه په دې کې لوی برخه شته د ژبې هغه د فکر په انتقال، د پیغام په انتقال باندې سرخي، چې ته یو څه یو پیغام ور انتقالي یو شخص کنه. او ادبیات هم تقریبا هم دغه شانتي کار کوي. تاسو وګورئ یو شاعر چې کله پسرلی صاحب وایي چې مثلا دغه نور په ستک سړی خړمخې کړي، ګرد د لارې وګوره د شپون په مخ کنه. دا موږ تاسو په عادي ژبه کې لرو، خو ممکن ډیر خور شکل باندې وي یا ابتدایي شکل باندې وي. مثلا ممکن موږ خپل بچی ته ځوان زلمی ځوان ته خپل بچی ته نصیحت وکړو، یا خپل کشر ته نصیحت وکړو چې په چا پسې چې زی کنه، کوم رهبر پسې زی، یا مثلا په د چا خبره چې باندې یو ځل دا وګوره چې هغه کوم طرف ته روان دی کنه. نور پسې تک سړی خړمخې کړي، ګرد د لارې وګوره د شپون په خاصه داسې هغه دغه خبره د سیف الرحمن سریم خبره ده چې منم رهبر په خپل مخ کې لاړو خو قافله خو په شاره واست کنه. نو کله سنه چې د سشي چې ته په ځای پاتې شي او هغه در نمخ کې لاړ شي، ممکن دغه ایډیولوژي چې ته منل ده ممکن دا ځینې نیمګړتیاوې ولري کنه. موږ تاسو په عادي دغه کې دا خبرې کوو، خو د ادبیات او د عادي ژبې یو وړوکی غوندې فرق ده. او هغه فرق ده چې ادبیات دغه خواړه واره فکرونه چې دي
او دغه مثلا ابتدایي فکرونه دا راټولي او مثلا دا په یو منسجم شکل باندې وړاندې کوي، د یو تفکر په شکل باندې وړاندې کوي. دا په ابتدایي شکل کې موږ تاسو وینو د عمومي دغه د مفاهیمو او د معناو په شکل باندې وي، خدا راټول کې او بیا د دینه دغه جوړ کې چې ستن بزان استلې وي او تار ته به پاتې کنه پسرلې سي وي کنه هغه هم دغه شانتي مفهوم لري کنه. نو که تاسو د پسرلې سي شاعري وګورئ، که تاسو د غنی خان شاعري وګورئ، که تاسو د سعود شاعري وګورئ، که د ساحل صاحب شاعري وګورئ، که د درویش شاعري وګورئ کنه او هم دغه شانتي نور زیاتره دغه فکری اړخ چې د تفکر اړخ حتی په بخاري شاعري کې د خوشحال شاعري وګورئ کنه چې وایي چې دغه د وګړي واړه کارونه خپل کا مردان غدي چې کار د بل کا څوک چې نام غټي د نیکو نام غټي د خوب زړونو دارو بتل کنه د یو پیغام یو فکر لري او د اخلاقو د ترویج هڅه کوي. وګورئ موږ تاسو دلته ادبیات د نظم او د اخلاقو دغه د انسجام د پر څومره کار نو په دې اساس باندې د لوی شاعرانو شاعري که تاسو وګورئ او د لوی کیسه لیکوالو کیسې وګورئ او په ټوله کې موږ ویلې شو چې د لوی ادیبانو ادبیات تاسو وګورئ که د شعر په برخه کې که د نثر په برخه کې یو خصوصیت دا ده چې هغه تفکر انتقال مخاطبینو ته نه. نو زما په خپل ځکه ځوانانو ته وایم چې کلم تاسو شاعري کوي یا کیسه لیکي یا د ادبیات په یو بل برخه کې کار کوي په دې باندې فکر وکړئ چې دا زه پیغام مخاطب ته انتقالوم دا د دې پیغام اړتیا څه ده او آیا دا د یو پیغام دی چې داغه د مهذب کولو او داغه د باشعور کولو سره مرسته کوي کنه که صرف تشي خبرې دي کنه مطلب تشي خبرې خو موږ تاسو عام شکل باندې کوو موږ تاسو یو بل سره غږیږو همیشه خو د شاعر او د لیکوال فرق د عام خبرو سره دا دی چې دا په دې کې یو دغه پیدا کوي یو فکر پیدا کوي. صاحب شاه صابر شعرونه تاسو وګورئ یا مثلا دغه شانتي نور شعرونه وګورئ کنه که لومړی نظر وګورئ دا عادي خبرې درته ښکاري خو که ورته متوجه شئ یو تفکر درکوي تا باشعوره کوي تا متوجه کوي ځینې شیانو ته ممکن تا وهڅئ چې ته د پښتنو او د افغانانو تاریخ وګورئ ممکن تا وهڅئ چې ته د بشر تاریخ وګورئ د مسلمانانو تاریخ وګورئ کنه په دې اساس باندې د لوی شاعر او د لوی لیکوال یو خاصیت دا ده چې لوستونکي ته تفکر ورکوي لوستونکي فکر کولو ته رابولي په یو شکل باندې فکر کولو ته اړ باسي. نو زه کلم چې ادبیات تخلیقوي دغه کوي دی باندې سوچ کوي فکر پکار دی. اوس په دې کې خبره ده چې تفکر څنګه په شاعرۍ کې او په ادبیاتو کې ایجاد شي پیدا شي دې لپاره مهمه ده چې موږ تاسو باید مطالعه او همیشه مشاهده وکړو همیشه خپل تجربو ته متوجه اوسو د نور تجربو ته متوجه اوسو او مطالعه وکړو. مطالعه د یو اسانه لار ده چې تا د بشر د تجربو نه خبروي کنه مثلا ته تجربه مثلا په د مسلمانانو په قرون اوله کې ستیر شوی دی په قرون وسطا کې په منځنیو پیړیو کې ستیر شوی دی هغه تجربه ته نشي کولای خو په تاریخونو کې لوستې شي کنه د بشر په تاریخ کې د پښتنو په دغه کې همدغه شانتي ته ډیر مسائل د فلسفي د مطالعه په اساس باندې ترلاسه کولای شي ته ډیر مسائل د دیني زده کړې نه د ارواپوهنې د زده کړې نه او دغه شانتي نور ترلاسه کولی شي. دغه شیان دي چې تا سره د شاعر او د لیکوال په توګه باندې ستا د تفکر او د فکر په پخولو کې ډېره مرسته کوي کنه. نو ښه ده د کم شاعر چې وګورئ تاسو زموږ استاد لوی شاعران چې دي هغه ډېر د ښې مطالعې خاوندان دي. درویش وګورئ د ډېرې ښې مطالعې خاوند دی د نړۍ په ادبیاتو کې په خپل پټولو ادبیاتو کې همدغه شانتي د فلسفي کې همدغه شانتي په اسطورو کې همدغه شانتي په ارواپوهنه کې تاسو نو خوشاله ګورئ نو خوشحال په خپل وخت کې یو بحر دی کنه همدغه شان په سرلې سه وګورئ د ډېر ښه مطالعه خاوند دی. نو د لوی شاعري د لپاره فکر ضرور دی تفکر ضرور دی او د لوی تفکر د لپاره دا ضرور دی چې سړی لیکوال او شاعر باید مطالعه وکړي دا او موږ تاسو دې زره پویګو چې ادبیات په ټوله کې د تفکر سره ډېری نږدې اړیکې لري او د قوم د ملت او د لوستونکو د بشعور کولو سره مرسته کوي. اوس دلته یو خبره ده چې منګو تاسو چې کله تفکر وایو نو دغه تفکر خو ممکن په تاریخ کې وي په سرلی صاحب هم دغه شعر چې تاسو وایي منګو وایو چې نور په ستک سړی خړمخې کړي ګرد دلار یو ګوره د شپون په مخ کنه نو دا که تاریخونه تاسو وګورئ ممکن په تاریخونو کې پیدا کړی شي چې ولا ځینې ډلې داسې وي ځینې ګوندونه داسې وو ځینې تحریکونه داسې وو لکه مثلا زه یو مثال درته وایم نړۍ په تاریخ کې د ناپلیون بوناپارت د فرانسې لوی انقلاب چې په ټوله اروپا کې یو انقلاب راوسته خو وروسته ناپلیون په خپل په یو مستبد شخص باندې بدل شو. نو آیا دغه د پسرلي صاحب دغه شعر د ناپلیون بوناپارت په دغه کې په قضیه کې صدق کوي کنه
ځکه چې هغه ممکن د فرانسې په هغه وخت کې کسړی وای ممکن د فرانسې د لوی انقلاب د یو ځوان د پاره چې زیاتره ځوانانو په هغه انقلاب کې دا هغه ځوانانو د پاره یو شیر وي خدا بیل خبره چې هغه په هغه وخت کې تیر شوی دی په سرلې سه په اوس وخت کې تیر شوی نور په ستک سړی خړمخ یې کړي ګرد لار یو ګوره د شپون په مخ کنه یعنی دا هغه وخت د پاره خو په سرلی سیب تاریخونه لوستلی دي او تاریخونو نه دا نتیجه اخیسته ده چې کله کله ځوانان په یو څه شي پسې شي زمونږ اساس دا د 500 کلونو تاریخ تاسو وګورئ کله چې د ثور کو د تاو شول ځوانان ویل چې ولا راځي چې دا دغه خلک دغه کو په افغانستان کې یو نوې نظام راولو دا دغه دا سورته دا د نادری کورنۍ وغورځو په هغه وخت کې دا یو شعار وکنه نو په سرلی سه په خپل تجربه مشاهده او مطالعه په اساس باندې د نتیجې ته رسیدل چې کله کله ځوانان په پټو سترګو په یو څه په روان شي او دا غي نتیجه بل رنګه بيخي بدل راوخیږي کنه په دې اساس باندې د شاعر د لپاره اوس کومنګ او تاسو متوجي شو دغه تفکر چې دا ما تاسو ویل چې په تاریخونو کې پیدا کیږي نو که شاعر دا فکر راواخلی وایي چې مثلا دغه دا د سیمه کوي دا سی وکي نو آیا د تاریخ او د شاعري ترمنځ به فرق پاتې شي نه پاتې کیږي کنه نو ځکه چې شاعري او ادبیات په ټوله کې دې ته نه وایي چې ته صرف یو خبره منظومه کا الته په تاریخ کې یا مثلا په بلی او علم کې په منثور شکل موجوده ده او تاغه منظومه کنه بس تعالی کمال وکړه بلکې داغه لپاره یو بل سټپ هم باید واخیستل شي که یو څوک شاعري کوي یا مثلا کوي حتی کیسه لیکي او هغه دا چې باید تخیل شاعر سره مورخ سره تخیل نه وي ځکه چې مورخ باید خیالي خبرې ونه کی هغه باید واقعیت وایي خو د شاعر او د لیکوال سره تخیل وي دا یو امتیاز دی په یو شکل باندې د یو شاعر او د لیکوال سره تخیل څه شی دی تخیل دا دی چې ته دغه خبره دغه اجتماعي واقعیت ممکن کله فزیکی واقعیت وي یعنی تر سره شوی وي کله اجتماعي واقعیت وي دغه اجتماعي واقعیت ته په یو تصویر کې وړاندې کې صحیح شو هغه تصویر د سره په یو شکل باندې یو هنري منطق په اساس باندې یو تخیلي اړیکه لري مثلا د پسرلی صاحب هم دغه شعر براواخلو په دې کې تصویر څه شی دی مثلا هغه نور پسې تک سړی خړمخ کړي دا یو قضیه ده یو خبره ده په تاریخونو کې پیدا کولای شي ارزي کې پیدا کولای شي خړمخه به پریدي هو وایي چې دا هم عادي خبره ده خجالت کې سړی دویمه مصرع چې داغه تصویر دی ګرد دلار یو ګوره د شپون په مخ مطلب دا دی چې د دې خبرې د استناد د پاره دانی دی ویلي چې تلاړ شه د ناپلیون بوناپارت تاریخ وګوره یا مثلا خپل دغه د 1350 کالو تاریخ وګوره بلکې هغه په یو هنري تصویر کې وړاندې کړي وګوره وي دغه شپون چې په دغه په سرامي په روان وي نو په هغه ګرد د په خو باندې پریوزي کنه د په مخ باندې پریوزي دغه د خونه چې کوم ګرد راځيږي نو دا یو تصویر دی دغه تصویر او دا چې نور په ستک سړی خړمخې کړي د یو بل سره د غیر ارتباط نه لري لکه سړی چې وای دا کوټه او دا دالیز بلکې دا یو تخیلی ارتباط د یو بل سره لري او په یو اصطلاح لوستون کې قانی کوي کنه اوس دلته د فلسفي او دغه د ادبیاتو ترمنځ یو غټ فرق دی عموما فلسفه کې چې تفکر لوستون کې خدای دی چې زما خبر استمانون کې نه وي ساز او دغه نه وي مثلا د فلسفي دغه د چې تاسو یو تفکر درکې خو دغه تفکر په یو عقلي منطق درکې مطلب تاسو وایي چې دا کوټه او دا دالیز فرق لري د دې کوټه او د دالیز فرقونه دادي په عیني شکل باندې خو شاعر تاسو دا نه وایي شاعر درته وایي چې دا کوټه د سیدا لکه مثلا دغه مثلا خا درته وایم مثلا لکه د جنت یو باغچه یعنی اوس نه د جنت باغچه لیدل ده خو یو خیال دی کنه چې د په خیال کې د لا خو لیدل نه ده او مثلا بل طرف ته کوټه ده په دې اساس باندې دغه د شاعري او دغه فلسفي ترمنځ غټ فرق دی چې په شاعري کې همیشه تخیل وي تصویر وي تاسو دغه تخیل او تصویر د ټولو لوی شاعرانو کې پیدا کولای شي کنه مثلا په دغه کې سود کې پیدا کولای شي په ساحل کې پیدا کولای شي په درویش کې پیدا کولای شي اوس زما فل فور زما ذهن ته شیرونه نه راځي غن یو عالم شیرونه به مو استاد ویلي او هم دغه شانته دغه کې په سرلی صاحب کې شته په کاظم خان شهدا کې شته په دغه کې شته دی یو نو دویم خاصیت د یو شاعر او د یو لیکوال دا دی اوس مثلا یو لیکوال څنګه کوي یو لیکوال هم د تخیل نه استفاده کوي یو څوک کیسه لیکي او دغه کیسه په واقعیت کې نه د تر سره شوی هم دغه موضوع باندې کیسه لیکي چې په سرلی صاحب په شعر لیکل دی مطلب په دې چې ځوانان باید وهڅول شي چې ولا په پټو سترګو په چا پسې لاړ نشي کنه زی چې
زی چې پټ سترګې بل په لاره، زی چې پټه خوله د بل په لاره، ته به پاتې ستن به ځان ایستلی وي او تاره ته به پاتې. پسرلي صاحب دغه د وړاندو سترګو د تقلید په باره کې ډېر زیات شعرونه لري، ډېر شعرونه لري په دې موضوع. نو په یو اصطلاح یو لیکوال هم دغه کار کوي. یو لیکوال یو کیسه لیکي، دغه کیسه ممکن په واقعیت کې نه وي ترسره شوي، خو یو ځوان دی مثلا تاریخي کیسه ده، حزب دیموکراتیک ګوند کې شامل شوی دی او په دې جذبه شامل شوی دی چې په افغانستان کې به یو نوی نظام راځي، پرمختګ به راځي، ټول خلک به یو عمره اقتصاد لري، یو ډول به ژوند کوي که نه، هغه د دوی په دغه ایډیالوژي په اساس. خو هغه په اخره کې ګوري چې ولا دغه انقلاب خو دومره خونړی شو چې دومره ډېر افغانان په دې کې ووژل شول، شهیدان شول. نو په دې اساس باندې دغه سرګذشت لیکي، په یو اصطلاح دغه کیسه لیکي. دا هم تخیل دی، خو د شعر او د کیسې تخیل دا فرق لري چې د شعر تخیل چې وي هغه ډېر دغه وي، مبالغې نه ډک وي، هغه ممکن داسې یو شی وي چې هغه په واقعیت کې نه وي. خو د کیسې و تخیل دا دی چې د دې تخیل په اساس باندې چې کومه کیسه رامنځته کېږي هغه د واقعیت سره متناسبه وي، یعنی یو ډول وي، ممکن واقعیت نه وي. دې ته ابتدایي تخیل وایي په رومانتیسزم کې. نو اوس په دې اساس د لوی شاعر او دغه کار دا دی چې هغه خبره سیده نه کوي، کوشش کوي چې د هغې دپاره یو تشبیه پیدا کړي، اوس یعنی یو تصویر ورته پیدا کړي، یو تمثیل ورته پیدا کړي. تاسو وګورئ، تاسو به دا د ولسي حکایتونه لوستي، دا د حیواناتو کیسې که نه، مثلا وایي یو ګیدړ و، یا یو وایي یو زمری و، همدغه شانې د کلیله او دمنه، یا مثلا دغه شانتې نورې. دا کیسې وګورئ ټول تمثیلونه دي. په اصل کې زمونږ او ستاسې د انسانانو کرکټرونه د زمری او د ګیدړ او د دوی په دغه کې تمثیل کې او تصویرونه کې وړاندې شوي دي. که دغه حکایتونه او دغه تمثیلي کیسې تاسې راوباسئ او دغه کې د ادبیاتو نه هم راوایستله، یو ډېره ښه خبره به وي، خو ادبیات به نه وي که نه. په دې اساس باندې عموما د شاعر او لیکوال دپاره یو دغه دا د یو بله لار دا ده چې تفکر مستقیما نه وړاندې کړي، د هغې دپاره یو دغه پیدا کوي، یو خیال پیدا کوي، یو ایمیج، یو تصویر پیدا کوي. اوس د ایمیج او تصویر وسایل څه شی دي په ادبیاتو کې؟ تشبیه ده، استعاره ده، سمبول دی، مثلا مرات النظیر دی، او مثلا دغه شانت نور، دغه ټول هغه تشخیص دی او دغه شانت نور هغه وسایل دي چې د تصویر د جوړولو لپاره استعمالي کی. دریم شی چې دی هغه مونږ ویلی چې عاطفه ده که نه. مونږ تاسې په عادي ژبه کې هم عاطفه لرو، مثلا یو چا ته قار کو وایو، مثلا یو چا سره خواخوږي ښیو، په ډېر دغه ورته وایو چې ولا ډېر زیات خوشحاله شولم که نه، په یو شکل باندې هغه خپل حب او محبت چې دی د هغه شخص سره ښیو، یا مثلا غصه ورته کوو، یا مثلا نهیلي ښیو چې ولا داسې. دغه ټول عواطف چې مونږ او تاسې لرو، دغه عواطف د بهرنیو پیښو په مقابل کې زمونږ او ستاسې غبرګونونه دي، یا د قهر په شکل، یا مثلا دغه د مینې په شکل، یا د نهیلۍ په شکل، یا د ویرې او ډار په شکل. دا ټول عواطف دي. دغه ټول عواطف مونږ او تاسې په عادي ژبه کې هم کله چې مخاطب سره مخ کېږو هغه سره یا ورته غصه یو، یا مثلا ورته مهربانه یو، یا په بل یا په بل. او دا په شاعرۍ کې هم شته. د معاصر د شعر معاصر تعریف چې کېږي، پخوانی تعریف ته شعر دا و چې شعر چې دی هغه مقفا او موزون کلام دی که نه. اوس وایي نه، ضرور نه ده چې په شعر کې قافیه وي او وزن وي. اوس وایي چې نه، شعر مخیل آهنګین کلام دی. مطلب آهنګین یعنی مخیل تخیل لري، تصویر لري، او آهنګ لري یعنی موسیقي لري، او عاطفي کلام دی، عاطفي بیس دی. د ادبیاتو دپاره په ټوله کې او همدغه شان په تیره بیا د شاعرۍ دپاره عاطفه ډېر اساسي شی دی. ممکن ځینې شعرونه ډېر ښه خیال لري، خو چې عاطفه ونه لري، لکه سړی څنګه ووایي، لکه داسې یو ګنی چې شکل او شیپ یې د ګني غوندې وي، یا یو میوه لکه مڼه چې شکل او شیپ یې د مڼې غوندې وي، خو چې وی خورې نه پکې د مڼې خوند پکې نه وي، یو اصطلاح یا اوبه پکې نه وي که نه. دغه شانتې عاطفه دغه شانتې یو نقش لري د شعر دپاره. ځینې شعرونه داسې دي چې ممکن ډېر ښه خیال ونه لري، تصویر ونه لري، خو عاطفه ولري که نه. اوس د صاحب شاه صابر زیاتره شعرونه دا خصوصیتونه لري که نه. دلته کې صابر مین، دلته خو کمري راځي، وګوره دې کې خیال نشته دی، خو عاطفه پکې شته دی که نه. موږ د محبت د ښار، موږ ته زندګي راځي که نه، یعنی په یو شکل باندې عاطفه پکې پیدا شوې ده. نو د شعر وایي عموما دغه د شعر دغه پوهان وایي چې شعر د عاطفي زیږنده دی، یعنی عاطفه په یو شکل د مور نقش لري دغه دپاره.
او اوس د تخیل د عاطفي ساړی کده د انسان په ذهن کې کنه دا ډیر اساسي شی دی. مثلا شاعران دي د غوی د خپل محبوبو هغه چې ده زلفي د مارانو سره تشبیه کړي دي. درویش وایي کنه هغه یو مقطع کې همدغه شان دی راغلی دی چې دغه د یار په زلف باندې لاس مو درویشه او مار د لوبو شی نه دی کنه دغه شانتي یو دغه لري او مقطع لري مار د لوبو شی نه دی. دا پخوانو شاعرانو دا شی نه ډیر کړي دي په فارسی شاعري کې هم ډیر شته دي. د محبوبي زلفي چې دی یا د ځنګل سره تشبیه کړي یا د مار سره تشبیه کړي دي چې خلک چې کنه. البته موږ تاسو ممکن په دې باندې اوس انتقاد هم ولرو چې دا خو ډیر منحوس شی د دې نه جوړیږي خلک ویروي په خو په هغه وخت کې په لومړی کې چې کوم شاعر لیدلی دي د رنگ له پلوه یا مثلا هغه مانوي لحاظ باندې هغه د چیچلو له پلوه نو دا هغه عاطفه را پارېدلې ده لیدلی دي چې دومره ګرد مخ دومره ښه تک سپین مخ دا خو بیخي ده هغه نو دته د تخیل یې را پارولې د دته سپوږمۍ ور یادې کړې ده کنه. نو ویلي دي چې ولاده دغه د استا مخ دسې ده لکه هغه حمید بابا وایي چې دغه دای غاغ په خوله کې زیب کا کژاله شو په لاله کې خط په مخ د صنم راغې که سپوږمۍ شو په حاله کې اوس چې د کتلې دي نو دته سپوږمۍ ور یاده شوې ده. نو سپوږمۍ یعنی عاطفه چې د تخیل پر اپارولو کې او را بیدارولو کې ډیر اساسي نقش لري. خو وروسته چې بیا شاعرانو دا تشبیه کتلې د تکرار کړي ده نو بیا د هغوی په شاعرانو کې هغوی په شعرونو کې ډېر عاطفي دغه نه لري خاصیت نه لري. ولې نه لري؟ ځکه چې دا د عاطفي زیږنده نه ده بلکې دا د عاطفي زیږنده د صرف روایت راخیستی دی او تکرار کړی دی. په دې اساس د شاعر دپاره دا ضرور دی چې هغه د خپلو عاطفو دغه وکړي تابعداري وکړي نه د نورو شاعرانو د عاطفو په اساس رامنځته شوي تصویرونه تکرار نه کړي. هر څه چې تا ته خوند درکه هغه ستا تخیل را پاري او دغه تخیل د ځان سره یو پیغام لري او دغه پیغام او تخیل ډیر عالی وي ځکه چې ساده شخصي تجربې د خپل تجربې زیږنده وي. زمونږ اساسي د شاعرانو په تیر کې هم او پوس کې هم یو عیب دا دی او د کیسه لیکوالو او د نورو هم چې دوی خپل تجربو ته ډیر دغه نه کوي توجه نه کوي خپل شاوخوا تجربو ته کوشش کوي چې د لوی شاعرانو د لوی لیکوالو تجربې راواخلي چې بیا دا ډیر لوی سړی ښکاره شي کنه او دا ښه کار نه دی. تاسو وګورئ شاوخوا کې تاسو په دې دغه باندې زی دلته رکشي وینئ صحیح ده دلته یو آیس کریم والا وګورئ چې ولاړ دی دا ستاسو دپاره سوژې دي هم د شعر دپاره هم د کیسې دپاره. نو دا بیا ستا د تخیل دپاره ستا د تخیل دپاره یو ننګونه ده ستا د عاطفې دپاره چې دا په څومره ښه شکل باندې وړاندې کولی شي. ممکن یو شاعر د یو داسې دغه آیس کریم فروش په باره کې یو شعر ولیکي چې هغه په ټوله ورځ کې 2 آیس کریم ختم کړي دا څومره عاطفي موضوع ده که نه او دا د دپاره مثلا یو آزاد نظم ولیکي او د آزاد نظم کې بیا دا ووایي چې دا پلانیش دغه غوندې دی یا مثلا دا دغه څه ورته وایي د پسرلي یا د اوړي د باران غوندې دی چې راوریږي نه یا مثلا دغه شانتي نور تصویرونه ورته پیدا کړي که نه. نو موږ او تاسې هم په شاعرۍ کې او هم په کیسه کې کولی شو چې خپلو تجربو ته خپل شاوخوا چاپېریال ته مراجعه وکړو او د هغې په اساس باندې ادبیات ایجاد کړو. څلورمه وروستۍ خبره دا ده چې عموما شعر موسیقي لري موسیقي لري که نه او دا هم د عاطفې سره او د تخیل سره اړیکه لري داسې نه ده چې بې عاطفي. موسیقي دا مطلب موږ او تاسې موسیقي په 2 برخو ویشل کېږي یو خارجي موسیقي ده هغې ته وزن وایي بل چې دا هغه دغه اړخیزه موسیقي ده داخلي موسیقي ده او خارجي موسیقي ده. خارجي موسیقي چې دا هغه وزن دی داخلي موسیقي چې دا مثلا تجنیس دی او قلب دی او مثلا او دغه شانتي نور دا یو ډول د کلمو او د غږونو هم مخرج غږونو تکرار په شعر کې موسیقي پیدا کوي. دغه موسیقي د پیغام د انتقال سره او د عاطفې د انتقال سره هغه مثلا ممکن او حتی وزن هم سره دی چې په معاصره شاعرۍ کې وزن یو اړخ دی د شاعرۍ نه اساس په آزاد شاعرۍ کې په سپینه شاعرۍ کې موږ تاسې وینو ده. مثلا یو خوشحال وایي چې زه خو شرابي یم شیخه سره جنګ کړي برخې ازلی دي کاش کې ما د ځان په رنګ کړي. وګورئ دی وزن ته وګورئ او بیا د الف الف تکرار ته وګورئ چې څو ډول موسیقي پیدا کوي. یو ډول د غرور نه او د افتخار نه ډکه موسیقي پیدا کوي که نه او کله چې سړی په دې حالت کې وي مست وي په دې اساس باندې دغه وزن د هغه د حالت د دقیق انتقال سره ډېره مرسته وکړي. یو شاعر دی ما تاسو ته ویل یو شاعر دی یو آیس کریم والا ویني چې هغه په ټوله ورځ کې 2 آیس کریمه خرڅ کړي دي اوس د حالت چې ډېر د ناهیلۍ نه ډک دی. آیا دغه ناهیلۍ د انځورولو دپاره
دا څه ډول وزن انتخابوي، څه ډول موسیقي انتخابوي، هغه چې خوشحال انتخاب کړی دا. یعنی یو ډول هغه خو دې سره پاراډوکس لري. ته به داسې موسیقي انتخابې غیر شعوري ممکن انتخاب کې، ته به داسې وزن انتخابې چې هغه ډېر کم ورو ویل کېږي او هغه ستا د عاطفې او د پیغام د انتقال سره مرسته وکړي. ما اورېدلي ویلې چې پسرلي صاحب نه مې اورېدلي چې د فردوسي شاهنامه چې ده هغه د حماسو په کامیابو حماسو کې راځي. د هغه د حماسي د هغه وزن چې دی دا سړي ته د آسونو ترپا ور یادوي او د آسونو ترپا عموما په جنګونو کې استعمالیږي او حماسه او سرخي په جنګونو او په مبارزه باندې. په دې اساس باندې د هغه حالت هغه جنگي حالت د انځورولو لپاره دا وزن ډیر دقیق دی. نو موږ تاسو وینو چې موسیقي د ناهیلۍ موسیقي د ډار موسیقي اوس دغه وای کاروان سی وای دغه یو دغه لري وای توري توري ونی لکه توري بلاګانی شاته ولاړ نوري بلاګانی راغله راپسې ید کې موري بلاګانی. د دې ویني دا راغله راپسې دا هم مخرج غږونو تکرار او دا وزن په هم غږی پلوستونکو کې هم هغه ویره پیدا کوي لکه په شاعر کې چې پیدا کړی ده کنه. شاعر لکه د ډار په حالت کې چې دا شعر ویلی وي. په دې اساس باندې موسیقي او وزن دا هم د پیغام او دغه د عاطفې د انتقال سره ډیره مرسته کوي. نو دغه څلور شیان موږ تاسو وینو ځکه چې په عادي ژبه کې هم موسیقي شته ده ځکه چې ژبه چې دا غږیزه پدیده ده. مثلا زه اوس غږیږم او دا غږونه سره یو ځای کېږي او ستاسو په غوږونو لګېږي یعنی موسیقي شی دی که. په دې اساس باندې په عادي شکل کې شته. خو شاعر څه شی کوي هم عام فکرونه عام مفاهیم راټولوي چې موږ تاسو غږیږو بالعموم د آیسکریم فروش په باره کې غږیږو یا مثلا په بل هم عام تصویر ځکه چې اوس کله زوایم چې احمد په کوټه کې ناست دی یا مثلا پلانې سټیج ته ولاړ دی دا یو تصویر جوړوم په عادي ژبه کې یو تصویر جوړوم او لوستونکو ته انتقالوم. معاصره ژبپوهنه مثلا کاګنیټیو لینګویسټکس ورته وایي دراکي ژبپوهنه هغه وایي چې په اصل کې ژبه چې د تصویر جوړولو وسیله ده تصویر جوړوي. خو شاعر دا د عادي ژبې فکر د عادي ژبې تصویرونه د عادي ژبې عاطفه او همدغه شان د عادي ژبې موسیقي دا راخلي او په دې یو شکل باندې متراکمه کوي او یو بم ته جوړوي کنه. موږ تاسو وینو هایدروجن په دغه کې شته دی هوا کې شته دی خو چندان دغه نه لري. خو یو دغه چې دی فزیک پو او کیمیا پو دوی یو ځای کېږي د هایدروجن راټولې په یو شکل هغې باندې به دوی پوهېږي کنه او یو داسې متراکم کوي چې په یو خار باندې وغورځي هغه بیخي له منځه یوسي. نو دغه شان دغه کار شاعر هم کوي. دا ټول شاعر متراکم کوي په دې کې انرژي پیدا کوي او دغه انرژي بیا لوستونکو ته ور انتقالي او لوستونکو بیا د دې نه دغه په ذهن کې لکه د یو بم غوندې ورغورځېږي کنه. کله چې پسرلی صاحب وایي چې دغه خدای زده که بخوی د اعتکاف کړي څنګه زاهد کړي اعتکاف بدل مار او لړم هم تیروي جمع په غارونو کنه. نو موږ اساس په ذهن کې یو بم غوندې غورځېږي چې ولا کله ځینې شیان ځینې ریاضتونه که د سړي د زړه سره تړلي نه وي او دوامداره نه وي نو هغه دغه شانتي نتیجه نه او ډېره مننه. انشاءالله اوس